شم لالا. یا الله یا پروردګارا ما خو د تور تهمت د اواز د اورېدو نه مخکې واخلې. ما په قبر لا هغه کاڼی نه دی پروت چې دشمن به یې راوالي او په خپله سینه به یې ومږي. لیونی شوې څه چې خپل ځان وژنې. هو بابا زه لیونی شوی یم، نه دی په کار زما داسې ژوند. زه چا سره په اوچتو سترګو ژوند نشم کولی. اچھا رښتیا ویلي دي چې ډېره خواري ورسره وکړې خو بنګ به چنار نه کړې. ودرېږه یا غنم رنګ یارا زما ملنګ یارا ګل رنګ یارا ملنګ یارا دا چې مې خاورې ریتا پسې ځان دا وی خبره ټوله د زړګي دا خبره ټوله د زړګي دا. تا په شان اولاد ته نادم لور وی او نه هوا جوړې نن بیا منصور ما تا ته یو ځلې ویلي دي چې شکي انسان زما ډېر بدې شي او په ما به بې ځایه شکونه نه کړي. اگر داور خان د سلطنت نه دشمن چتول د پاس د پنج نه ډاکټر آزادور دي. یا الله ته مې یو ساتې ربا. یا پروردګار دا ما څه وکړل؟ ته هم خپل حیثیت مه هېروه نشاد چې ته د هغه رور د ګناه سود یې چا چې زما رور وجلې و. که د بورانه تپوس وکړي نو هغه وایي چې ګلونو کې ده، که د پتنګ نه تپوس وکړي نو هغه وایي چې په شمع کې ده. خدای دې په زړه کې ارمانونه نیمګړې پاتې کا. په محبت کې نه پسر نه پتاوان یو، په محبت کې نه پسر نه پتاوان یو. مونږه انټرنیشنل عاشقان یو، مونږه انټرنیشنل عاشقان یو، مونږه انټرنیشنل عاشقان یو، مونږه انټرنیشنل عاشقان یو، مونږه انټرنیشنل عاشقان یو. خان که خان دی نو د دهقان په سر خان دی. ما ته دا پته نه وه چې د شیشې په دې دنیا کې شکلونه یو شان وي او ملونه یې بل شان وي. وایي چې د ګیدړ ښکار له ځې نو تابع به د ازمري کې ستا وجود د پښتو دپاره کنزل دی کنزل، ځکه چې ستا پرده خاوره ده. خو ته دومره روانې کې ټولې جامې دې رانه وخوړې. دې خوا دا کوم زیتون خور راغله، خورې ستړې مه شې. خوار مه شې لالا، یم په لاره تېرېدمه ما وی چې تا ووینمه. راځه راځه خورې کښېنه. نه 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 ناوخته دی، خانانو کره کار ته ځمه، بیا به رامالې ډېر ناوخته شي. خورې 3 ورځې وشوې چې خورزه مې ونه لیده چې هغه لیونۍ څنګه ده؟ هم د هغې به څه وی، خدای دې تا له وس درکړي چې زر تر زره یې انګور کړي چې زما دا غم سپک شي. و خورې د هغې نه خو غټه لښته جوړه شوه، خو دا وړوکوالي او دا رواني ته ونوتل. زه خو حیران یم چې د واده نه پس به زما د زوی سالي. الله به خیر کړي، ما باندې تالي ده، زه درنه ورځمه. ښه زه نو دا الله دې ښه کړه. خدای دې دا غریبي سکون هم نه شي.
ښه دا ته اوهو مونا چې ستانه به د ماشومتوب کله ځي کله آی هاي لیونیا مین هم کله لویږي مین خو ټول عمر ماشومان وي ماشومان زه چې ځو لویه لار ده که چا ولیدو نو دا خلک پسه وي دا څه د پښتو فلم نه دی چې په لویه لار کې را سره د مینې سین کې رښتیا خدای چې دې راته رایاد کو تا زما دا کار څه چلو کو بې شرمې تا له شرم نه درځي د پردي سړي نوم زما په مخ کې اخلي زما ډېر شوق دی چې د جهانګیر خان سره په ډرامه کې هیروین راشم هغه یو ډرامه کې نه وایي چې دوران د داور خان دی او داور خان څه د ټاټۍ ماشوم نه دی فرحانه دا راته ووایه چې ته به زما د ارمان کله پوره کوې ها زما د مرګ نه پس جوړې نن بیا منصور دار شو فرحانه چې زه یم که نه مونا د رانه نصیب نه شوه ګوره که د ترور بیبي زمونږ هسې قسمت خراب دی هغه مونا نه ده زما نه ټوله میوه په چل چلو خوړه او رانه پټه شوه بچې ته مه جاړه دا د خدای یو ځل رابرغه کی دا کمسې به دې په موټو موټو باسم آو ما ته وې ته چندرو جوړه کړه او زه موسی یې راوړم بیا پټه شوه یا خدایا نن دې جینۍ سره څه وکړم روزانه راله نوي نوي ګیلې روړي او دی لاسې کې ترور بیبي روزانه د پردي سړي نوم اخلي او په ما دومره بدلږي چې دا څه وې نیازیه د چا نوم اخلي په ډرامو کې نه راځي جهانګیر خان هم په جهانګیر خان به یې مړه کړمه او دا ته چې مونا له میوې روړې ولې ستا ظاهر کېږي څه خو ترور بیبي ما له یوازې مزه نه راکوي یا الله هم څه د جهانونو ساده وراره مې دی وایا کنه مته څنګه شوې یاره خالجي چې نومې متې شي نو څه به ښه شي بس ژوند یې تېروي هلکه مته ته خو ماته ډېر ګیلمن ښکارې ولې خیر خو دی که نه خان زما هغه کار دې څه وکړه هسې به درنه زوړ شم بیا به راباندې څوک خره مو بوله نه بوځي هلکه مته تم سم په دار ختې ها ډېره ښه ده چې بیبیجي دې وزګاره شي ور به شو پسې ټیک ده که نه زه له کور ته ورځم ما ته پته ده چې زما کار په پورې بابا پورې دی خو خیر زه به بیبیجي سره په خپله ملو شم ته راته څه ډوبوږي شان ښکارې خان مونا بچې ته ماما جی څه شو هغه ډوبوږي زه هغه پسې جګړې له راغلي و مونا بچې هغه غریب ولې تنګې هغه خو درنه پوزې له راغلی دی ماما جی که رښتیا را باندې وې که نه نو ماله د فرهان غوسه ډېره مزه راکوي ښه دا راته ووایه چې فرهان څه چل کړی دی ته ګوره که نه ماما جی دې فرهان ته ما څو پیره ویلي دي چې ما ښار ته بوځه او د جهانګیر خان سره ملو کړه خو دا زما خبره نه مني تا ته خو پته ده که نه ماما جی چې زه د جهانګیر خان ډرامې څومره په شوق سره ګورم ګوره مونا بچې دا ته څه لیونو خبرې کې دا کلی دی دلته څوک دا خبرې نه خوښوي دې ته کنزل وایي کنزل ماما جی ډرامه خو یو فن دی او بیا فنکار د فن نه منې کول ظلم دی ظلم ستا په دې مزغو کې ډز شوی دی ډزه څه لراله پلار نیکه په مړونې شرمې مړې چې زه خپل عزت او شوق پوره نه کړم نو بیا زه مونا پسه شوم
زیتون درور کار ختم شو که نه؟ خان جی بس ختم شو. نشاط مخکاری خان جی هغې مور کره تللی دي. زیتون درور دا لور دې راواړوه ډېره لرې به درنه لاړه شي. دومره واګې پې مه سستوه. خان جی زه ستاسو په خبره پوه نه شوم، څه مطلب؟ پرېږده دا خبرې. هسې ما وی چې ستا صحت اوس تا له دا اجازت نه درکوي. زه خو وایم چې مونا ځان سره دلته راوله نو تا به لږه د کارونه اسانه شي. نه خان جی مونا پیغله ده او بیا پردی امانت دی او زه لا دومره کمزورې نه یم، کار کولی شم. نن بیا منصور په دار پرېږده مړې نوره خو د اماو د کما ګرځي. دا سترې د دې حویلی نه دي. ډاکي داسې ډېر څه ټک پټک زما مور ته ویلو چې هغه دې راته دومره غوسه کړې وه. نو تا ولې ما سره لوبې نه کولې؟ خو میوه دې م رانه په دوږو خوړه او بیا رانه لا پټم شوې. نه کوم در سره لوبې. ولې ستا په ما څه زور دی څو؟ ته ترو بې بې تر یادوم چې ما سره مونا بیا جنګ وکړو. برابرومه دې پې ښه دا ځل دې پې برابرومه. ځه پوره کېږه پیریان ډولۍ انډې پانډې کېږي به او زما په سر به شکایتونه کوي. بچیا چې اوس کا بیا باندې کالج نه وخته کېږي. ډېره ښه ده بابا. برهانه بچی ستا تعلیم چې پوره شي که نه نو زما د زړه ارمان به وریچي. ای بابا تاسو ولې غم کوئ؟ ما سره ستاسو د خوارۍ او قربانۍ ډېر احساس دی بابا، ډېر زیات. بس بچی چې دا احساس په زړه کې ژوندی ساتې که نه نو دا هم زما دپاره ډېره ده. بابا تاسو تسلي ساتئ، زه به ستاسو د ارمان ګل هېڅ چرې وچېدو له ور نه کړم که ورته زما د وینو اچولو ضرورت هم پیښیږي. بس بچی زما باغ باړې هم ته یې، زما د امید سترګې تا ته غړېږي. امید ساته بابا، الله به یو ځل ګلوري نه سپرلی راولي. تاسو ولې غم کوئ؟ ښه ده ټیک ته زه اوس ورځم، ناوخته کېږي. زه بچی ورځه د مخې دې رڼا شه. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الله په ما باندې فضل وکړه پروردګاره. څنګه به په خوشحالۍ په یو په ګرځېدې؟ راځئ د به ډاډا واده دی. بابچکا اوس خوري به درنه زما نو مسه مخ لګین دا خوله به دلته سرو وینو ډکه کړم. ما دې به خوله د وینو ډکه کړي ولې دا ځلې ته مړه ښکارم څو؟ دا مخکې شي دا مخکې خوشحالېږه خوشحالېږه کور دې ناځوان که کوروالی. تاسو کره خلاص یم کرفي لګېدلې راپاسه کرفي څه کچه قیامت دی وای. زما په خاوند جالو شولې رټ ستا دا مجال یاسمینه ما ته معلومه سمه بلا ای بلا. دا خو شکر وباسه نسمنې چې عزت مې دله راوستو. ګینې ستا دا ګزجبې لور به خو څوک انځم قبوله نه کړي. هر وخت په خوله پسې سپي تړلي یو غوپه 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 غوپه. اول خو به یې په خپو کې ناسته وې تعلیم به دې راله ښکلول او راته به دې چې خانمې ستا دا لور مې په بل جا نشي پېرزو او اوس یې چې غپه 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 غپه. نو دا تاسو کوم د اوتي نوابان یې؟ تاسو کله کوم داسې د روپو بارانونه دي نسمنو؟ وای وای نو ویم پلار یې د قرض په کفن کې ښخ دی
دی د هغه تپوس وکړه زما د نسمنۍ پیغور پرېږده ګزجبي چې چاته به نصیحت کو نو څه به دې ویې ورته نو خلکو ته به وایي د جمعې په ورځ به د مونځ د پس راځئ د بډاډا خان واده دی دا مزمرې که سړیه ازمره اوس رانه ګیدړ جوړ دی وای ته چې په لاسونو باندې نکریزې پورې کې او سترګې تورې نو چکر کې شته که نه تا له شی هم نه درځي چې په دې عمر کې ښکونه کې دلته خو خوی دی که نه وای بن خو ډېره ښه چوپ بل که د شاتو سیلاب هم شي که نه خو نه مې د خوښه ول دا زما د غټ پلار لور ده سو خو لومړي ځل بیا زما د پلار راماخله او زه ستاسو نوکر نه یم دلته دا باندې ډالر شمارلي دي تر اوسه د کور کارونه کول که نه نو اوس یم کوه څه کمېږي پرې نه داسې ښځې خو زه به دې خپلې چیتر پسې م نه راکاږم جر چیتره تا د خدای غلطه کړي دغه په لور باندې لاس اوچت کړه ته بیا د خپله تماشه کوه چې ستا به نوینې څنګه راماتو بډاډه عرفانه زه چې په لاره روان یم که نه نه ما پسې جنکۍ بلی ورانۍ بلی په تاسو ټول مشین اسمان تندر را پرېوځه دا ټولې کاڼې ستاسو د لاسه زما په زویو شولې تاسو څنګه زما زوی مقبرې ته ځان سره بوتلو ستاسو کار څه و کېنه په قلاره چې ستا خور ته بل دې مېړه نه میلاوېدو چې زما د لور کور وران کړو نه 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 الله به ډېرې وارخطا کړی م پیزوغې ښځې ته دسلمې او ما ته دې همدې کېږي دا ته په داسې چینګ ماچینګ خاپېره یې که نه چې ما ته پیزوغې وې خدای نیکبخت وي دا تا زه چېرته راوستم دا خو توره شپه ده دلته خو زه د ورځې یارېږم په ډاډه نیمې در باندې هسې شرمولې ښځې دې هغه ټیک ټاک دي او مړې ده ته د یېرې مړ شي لږ شرم وکړه مړه اوهو مونا زه تا څنګه پوه کړم زه خو ستا په علاج نه پوهېږم ګوره لویه لار ده ولې د دنیا سترګو له ډکي وروړې په دنیا دې ولګي اور زه خو یم چې ستا د دې غوږ نه یوه تېره کړم ته زما یو معمولي شان کار نشي کولی ته ولې نه پوهېږې سبا به مو دا خلک خاندان ته پیغورونه کوي او د مور نه دې خبرې ژوندی به دې وخوري ژوندی خو زه د خپل شوق او د ټیلنټ مرۍ نشم غلی کولی زه به د جهانګیر خان سره خامخا میلاویږم پوه شوې زه خو یم که نه چې په ډرامه کې راته داسې رول میلو شي لکه جدا رنجانه ډرامه نه ده په هغې کې چې جهانګیر خان سره هغه پهلوانه غوندې ده او زه به تا سره هغه کار وکړم کوم کار چې په خاوره مې زړګي شکي جهانګیر خان د دغې پهلوانې سره کړي هر څه چې کېږي که نه فرانه دا ټیلنټ ما سره د قوم امانت دی او زه دا ټیلنټ د خپل زړه دننه نشم وجلی پوه شوې ګوره مونا میډیا د شیشې دننه دنیا ده او د سیرت نه زیات پکې د صورت تماشګیر وي هسې به ځان کوټه سیکه کې مه کوه अच्छा رشاد محمد اکا خان جی خوار مشي یا لکه مته تم ورسره تم ستړی مشي کاکا غنم خو دې ښه خمار کې روان دي او مته شکر دی د خدای فضل دی سکال غنم ډېر ښه شوي دي او هغه زوی دې څه کوي جوړې تا سره پټي کې لاس نه ګنده کوي ولې به کوي خان فرحان سبق وی په دې وجه د غریب سړي بچی که سبق وی نو څه به وشي څوک ورله افسري نه ورکوي خان ته ترې نه ولې سوځې فرحان قابل دی که قسمت کې وي نوکري به م ورته میلو شي بس چاکوی ګني ته د خینې او مولې ته واوه خان جی دنیا په امید خوړی شي خو قسمت کې وي نو بس بس ما سره خدا یاره ده چرته وخت او بخت یې دواړه خراب نشي راځه ماتې په زړونو کې آباد مخونه خو په ګل کې خوشبو
او په لیمو کې د نظر په شان چې تو هیڅ غمونه کې مونا زه تا ته خپله خوشقسمتي نشم بیانولی بس دومره واوره که چېرې ستا ځواني زما شوی نه وی نو ستا د مینې دا لیونی به دې دنیا کې نه وي خدای مکه زړګیه داسې بالکل مه وایه زما دا خور و زړه خو ستا په مینه راټول دی ستا په مینه نو بیا نن یو واده وکړه مونا چې زما دا زړه به همدقسې ټول عمر په خپله مینه راټول ساتي هسې نه چېرته دانه وانه دنه نه شي چې هېڅ غم ونه کړي کټ ګډ مونا ګډ Thank you, sir. Thank you. आओ जहांगीर खाना से रिश्तिया वेमा जहांगीर खाना मोना स्तावा स्तादा او ستا به وي په داسې چلو شو سمه چې ترور بیبي ته خبر کړم ترور بیبي یا ترور بیبي ته چرته یې ترور بیبي راشه کنه خیر خودی نیازیه پغې مونا باندې په خوب کې څه چل شوی دی او پیریان ماماګان پې راغلي دي وای ډوبه شم ته راځه 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 مونا و مونا مونا یا لکه کم دي پیریان په دې څه چل شوی دی نیازیه دا څه چل دی او دا څه غوبل دي جوړ کړی ولیا ته اوس په خوب کې لګیا نه وې خبرې دې نه کولې او لا جهانګیر خان دې پکې جدا کوله سوانی مرګ شي څومره ښکلی خوب مې کتو څه خوب دی لیده مونا مورې خو خوب وکنه ځکه ما پریشه جهانګیر ته ودیدم یعنې ترور بیبي دا هر وخت د جهانګیر خان خوبونه ني او خلک د پردو سړو نومونه نه اخلي دا راته وایي چې تا ته څه تکلیف دی ګونګټه وایم خبردار لاسونه خپې به در باندې مات کم ته شرمېږي نه چې په کور کې د پردو سړو نومونه اخلې بلې زموږ د پلار نیکه نوم بدنامې خوا دې سړه شوله داسې برن برن راته ګورې لکه چې تصویران الوځ ځه ورک شه له مخې نه مې بلا شه شاته ماماجي فران کورسته وا دا امتحان په سر را روان دی فران متنګوا ولې ماماجي زه تا د سلیوانۍ ښکارم سو خو زما ورسره کار دی او ما ته پته ده چې ستا ورسره څه کار دی د مضغو چینجیا زه ورشه زما ورسره کار دی عجیبه خبره ده ته خو دا وې نه چې میلمنه راغلې ده په کتاب دې سر ټیټ کړی دی براړو ګورې نه ګوره مونا امتحان مې په سر را روان دی نه کار ته مې پرېږده بس بس ډېر به راته ځان نه د کتاب چینجې نه جوړې ګوره لږ وخت خو مونږ له م راکوه که نه ها ټیک ده وایه څه دي فرحانه کله چې زه سوپر سټار شم او ته زما نه اټوګراف اخلي نو څنګه به اخلي زه به اټوګراف داسې اخلم پلیز مونا جی اټوګراف اوفو یو خو د اټوګراف نه تم شو چې چېرته لاړ شو نو هلته به چې اټوګراف راکړه او اټوګراف راکړه ډرایوره ګاډی سټارټ کړه زه چې ځو بل ریکارډینګ نه دا وخته کېږي
تشي دي وګورستا مینا کې ګلې بنگړې راته د صدر نه خډې راوړه وې ماتا میل امیل د اندر شیر راوړه ماتا میل امیل د اندر شیر راوړه تاب پسرو کې کما پټا پکتاوان بي او کګټا د جهان هر یو رنگ لتا نسپیل نشا ټولندر شیر در نه لګېشا 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 بدن کم یو وخت په دنیا ډیر می خوخای یو ته په دنیا ور بدن کم یو وخت په دنیا ډیر می خوخای یو ته په دنیا راز زما سره د ژوند پلا یو زیشا ټولندر شیر درنا لګېشا ټولندر شیر درنا لګېشا ټولندر شیر درنا لګېشا ټولندر شیر درنا لګېشا زړه پکور دی رکمزه هر یو ارمان بده پورا کمزه ګلې چار ګل راته غوي وکا اخیر راوړه وې ماتا امیل امیل د اندر شیر راوړه ماتا امیل امیل د اندر شیر راوړه ګرځم اړه زخالي وګورستا مینا کې نیچ می ګاڼه تشي دی وګورستا مینا کې ګلې بنگړې راته د صدر نه خډې راوړه وې ماتا امیل امیل د اندر شیر راوړه ماتا امیل امیل د اندر شیر راوړه تاب پسرو کې کما پټا پکتاوان بي او کګټا د جهان هر یو رنگ لتا نسپیل نشا ټولندر شیر در نه لګېشا 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 یا لکه فرحانه د نیازي له خو بیا چاچابي ورکړې ده ګوره که نه دا منصور خان ښه سړی نه دی ډېر خراب سړی دی او ترور بیبي ته ګوره مناور کار لا کار للیږي دا خو یې څه وي یار منصور خو ډېر خراب سړی دی چوچن سترګې دا ته څه ویل نیازي او د مونا دا څه قصه ده ګوره که نه فرخانه او ترور بیبي مونا خانانو کره کار للیږي او ما سره بیا د لوبو څوک ني ما سره به اوس لوبې څوک کوي ورکه کلې د نیکې په غوږ دردو او نوسې ورته وایي چې ما ته ټاپه ووایه د سره د خپلو لوبو غم دی نه مونا چې خانانو کره کار له ځي نو بیبي ګل څه شوه هغه ته بې نیولې ده او داسې ټوخېږي چې و بې وقوفه وختي راسې دومره بکواس وکړو او داسې نه وه چې بیبي ګل بیماره ده
بیوقوف پته او بیوقوف په دغه پلاري مړه نیازیه راځه بلوري نه لګو. نه زه د مونا نه بغیر د بل چا سره لوبې بالکل نه کوم. و بې وقوفه جنکو سره لوبې مه کو، لکې به دې وشي بیا به درته خلک جرلنډو وایي. خورې ښه به شې. ډاکټر وایي چې ملیریا ده، لږ ارام وله پکار دی. لالا د غریبانانو په قسمت کې آرام چرته دی. مونا خانانو کره کار ته تلې ده، د زړه نه مې یو خدای خبر دی. هېڅ هم نشته خورې. مونا د خپل سر اور په خپله مړ کولی شي او بیا تا ته هغه نه ده معلومه چې فرحان د خیره خپل سبق پوره کړي او ته مونا د خپل کور کې. نو لالا ایله به زما د اوږې سپکې شي. زیتون ستا نه زما زیاته تلوار ده. ته ګورې نه چې زما کور څومره روان دی. ها واو خورزه دې تورزه نه ډېره ده، کور به دې ډېر ښه راټول کړي. و نیکبختې خپله وینه مې ده، دومره وم پې دا زړه راټول وي. لالا د دواړو نصیبونه دې خدای ښه کړي. امین. خان جی بې بيزي لاړه مور کره، هغې ویل چې سکار مې دی بیا راځم. ښه ته داسې کار وکړه بهر وخېجه، زما جوړه پرته ده هغه در سره ایسري کا، زه چېرته روان یم. ډېره ښه ده خان جي. منصوره جوړې نن خامخا په دار خېږي، ورځه ځکه چې موقع هم ده او وخت هم دی، وې د رقیب نه بدله هم څه بدله. منصوره مونا چېرته ده؟ ما ته څه پته ده، زه خو اوس کور ته راغلم. سټي دې وځه که مور کره بېساره شوی وي که نه ټول سور دې رانه خراب مونا ته ولې نه راځې؟ مونا ته به کله راځې؟ مونا چې نه راځې که نه چې هډورانې شي به راځه، زه هم نه خورم، زه هم نه خورم. څو ځله ما تا ته ویلي چې خانانو کره مه ځه، منصور خراب دی، منصور خراب دی. ما تاله څومره په مینه راوړلي وو، خو چې ته نه یې که نه مونا، زه هم نه خورم، نه خورم. بیبي جي دا کار به رالته کې خانجي خو راته خوا دې خوا کوي، تا ته خو ښه پته ده چې زما په دې دنیا کې هېڅ څوک نشته. ولې نه متې، زه به ستا د زړه لپاره خامخا ورځم، خو لږ صبر به راته کې. اوهو دا صبر به زما صبر تمام کړي، هسې کېج به شم، بیا به مې څوک د ټیپرو په تول کې هم نه اخلي. د چړې لاندې ساه واخله، الله به خیر کړي. بیبي جي چې د چړې لاندې شي نو څه به ساه واخلي. مونا دلته راشه.
جی بیبي جی پرون چې زه کور کې نو خانجي دې تا ته د څه کار ویلو؟ خانجي راته دا ویلو چې کپړې را لسري کړم زه چېرته روان یم. چېرته؟ اخوا دخوا خبره خو یې درته نه ده کړې؟ نه نه بیبي جي ما ته داسې سم سره دي ویلي. ټیک ده ته ورځه. چرته ځې؟ زم د خانانو کره کار لم. تا خو مې د ډرامو ارمان پوره نه کړو. یعنې اوس په راپسې نوکران ګرځېدل نوکران. واپس شه. څه؟ زه درته یم واپس شه مونا. تا ته پته ده فرانه چې د خانانو کره زه ځم نو د مور په وینا ځم. اول ته د تلو زما هېڅ شوق نشته. او ته په ما شک کې؟ مونا زه په تا شک نه کوم خو په خپل قسمت یارېږم. زمونږ د غریبانانو د مخ پوستکی ډېر نري او منصور ما ته ښه سړی نه ښکاري. خو زه داسې هېڅوک هم نه وینم چې بغیر ستا نه زما د زړه په کور کې آباد شي او په ما ونه یېرېږي ځکه چې زه خپل جواب کولی شم. او نو څوک لیوني دي چې مچۍ په کاڼو ولي؟ څه؟ تا ما ته مچۍ وویل؟ چکه دې لګي ویلې جوړې نن بیا منصور په دار خیږي. هلکه لیونیه ته خو ما ته داسې ګورې لکه چې هغه پلار درله ما وجلي. ته زما نه خوښ، ته ډېر خراب سړی، تا ما نه مونا جدا کړې. د دې مطلب دا دی جوړې دم په دار خطې. ای نیاسیا مونا ستا ډېره خوښه ده. مونا زما د لوبو ملګرې ده، په ما سره به لوبې څوک کوي؟ جوړې نن بیا منصور په دار خیږي. ای نیازیا ظالمه هغه خو د نورو د زړونو سره لوبې کوي. بیا ستا سره به څه لوبې وکړي؟ ای خورا بچې مونا جی بیبي جی پرون چې زه کور کې نو خانجي دې کورو او کنه بهر چرته تلو؟ ستاسو تلو نه پس هغه کور ته راغلی و. تا ته خو زما مطلب دا دی چې تا سره څه خبرې کړې وي؟ او ما ته دا ویلو چې مالا کپړې استري کړه زه بهر روان یم. ښځه ټیک ده ته خپل کار کوه. ډېره ښه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا زه کالج ته ورځم ناوخته کېږي. ښه ده بچې زه ورشه. هلکه پاټی کې څه ګټې په هسې چې ګوټې. څه مطلب خانجي؟ زه پوه نه شم. مطلب مې دا دی چې ته کومې مدرسې ته ځې؟ د مینې او که هسې د پلار تاوانونو ته پروت یې؟ خان ستاسو د خبرې مطلب چې هر څه دی خو د چا په ذاتي معامله کې ستاسو د مداخلت هېڅ حق نه جوړیږي. دا تاسو وایئ خانجي زما زوی خو ډېر په مینه محبت سره سبق وایي. شاد محمد اکا ستا زوی چې کوم سبق وایي هغه د خالونو دی د لفظونو نه. دغه ایک یو للی دی هسې نه چې
خان دغه ایک یو للې تم یې د دهقان نه که دهقاني پاتې کېدی شي نو ستا نه ستا خاني هم پاتې کېدی شي څه ما له دمکي راکړه منصور خان له خانجي د فرهان په ځای درنه زه معافي غواړم هلک دی پوه نه شو ځه که نه شاد محمد اکا د دې سپینو ډوکو قدر دی را باندې ډېر ګران دی دا زوی دی د معافۍ قابل نه دی پته نشته چې د دې خانانو د غریب سړي دا سپینه جامه ولې بدې شي ولې بدې شي خدایا بچې هم ډوډۍ وخوره پرون راسې د هېڅ څوم نه دي خوړلي بیمار به شې هم نه خورم وې هم زما دومره ښایسته وراره دی اوس به د خپلې ترور خبره ومني شابه ډوډۍ وخوره بچې شابه ترور بیبي خبره دې منم خو ته به هم زما یو خبره منې کني بیا به مې سره کچي وایه وایه بچې څه خبره ولې بیا نه منمه ترور بیبي مونا په سبا نه خانانو کره کار له نه ځي ما سره به لوبې کوي ځکه چې منصور ډېر خراب سړی دی ډېره ښه ده بچې ام سهار نه به زه کار له ځم مونا به په کور کې اوس خو خوشحاله یې که نه بچې ستا خبره په خپل ځای ټیک ده زمونږ په سر خو خپل سور هم نشته مونږ دهقانان یو او هغوی خانان خدای پیدا کړي دي بابا دهقانان یو څه غلامان نه یو هغه تا نه دي اورېدلي چې ملک خدا تنګ نیست او پای ګدا لنګ نیست کډه به واخلو او زو به بل کلي ته بچې دا وخت ستا مټې مضبوطې دي او دماغ دې کمزوري دي کله چې د زما په شان مټې کمزوري شي او دماغ دې مضبوط شي نو بیا به د زما دا خبرې په مزغو کې کښېني خیره بابا زه نه وخت داسې ګرانه خبره وکړې چې هغه اکثر په کتابونو کې هم نه لیکلي بچې ژوند په خپله سبق دی او تجربه استاد دی ځینې خبرې کتاب ښیي او ځینې خبرې ژوند په خپله ښه ده بچې ناوخته کېږي هغه شیخ کاکا به دوکان بند کړي چې لږه سودا ترې راوړم ښه بچې ښه ده ورځه بابا زه پوهه یم منصوره چې ستا دشمني ما سره ولیده مونا خو مونا صرف زما ده صرف زما त मोहब्बत दुनिया मिटाए राज तजर लेला मिटाए हाय त मोहब्बत दुनिया मिटाए राज तजर लेला मिटाए स्तरगुदी विश्तले अमर साथ जा पसर मरा 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 दीवाना खदी दुख्तर मरा दीवाना खदी दुख्तर जान मरा दीवाना खदी दुख्तर मरा दीवाना खदी दुख्तर داسې وخت هم راشي چې زه به د جهانګیر خان سره ډرامه کې کار کوم اوف خدای پاکه ته زما دا نیمګړی ارمان پوره کړي ته خو زما دا نیمګړی ارمان پوره کړي بدتمیزی ده سسا خودی خواجی نینیم جوړې نن بیا منصور په دار خیجي ایم اخوا دې خواجینې نه ځکه خو دې زه مدد کول غواړم مدد څه مدد ستا د ډرامو سره ډېر شوق دی که نه او خانجي بالکل خو تا چې د چا سره زړه تړلی که نه
دا د هغې غریب د وس خبرې نه دي. مونا تا ته خو پته ده دا د سپارش او د رشوت زمانه ده. د رشوت خالق خان ته به زما دا نیمګړی ارمان پوره کړي؟ نه مونا، اول ته ماته دا ووایه ستا ډرامو سره شوق څومره دی؟ شوق نه خانجي، ډرامې سره خو زما عشق دی. عشق هغه به لا کوم ورځ وي چې زه به د جهانګیر خان سره په یو سیټ کار کوم او زما دا نیمګړی ارمان به پوره شي. ای مونا، دا ورځ ډېره نږدې ده، ته به زما یو خبره منې. خانجي زه ستا هره یوه خبره منم، خو ته زما دا کار وکړه. ټیک ده، زما یو ډایرکټر دوست دی چې نوم یې دی فرمان عمرزی. زه به هغه ته رنګ وکړم او دا زیری به زه په تا ډېر زر وکړم. زم کومونه راغلی وي نو یو ځای به وخورو، ماله یوازې خوند نه راکوي. زم بچې ځینې شیزونه نه پټېږي، په بوی ځان راښکاره کوي. خو زه تا له سموسې نه در کوم، ځان لا اخله که نه. ای نیازیه یو سموسه خو ترې راکړه که نه، زه د شموزو د سکول نه دې سموسو پسې راغلی یم، دا ډېرې دي. خو ای متیا دا ما تاله نه دي راوړي، دا ما مونا له راوړلي دي. والله خو یو هم ته دله یوه خو ترې راکړه که نه. کاشان یې په لینده دله را پوزولم ګورې نه در کوم. ای تا ته وایم یو انار او سل بیمار، که نیازې ګورې نو مونا، که فرحان ګورې نو هم مونا، او اوس ورته زمونږ خانجي وزرې وایي. خدای دې خیر وکړي چې څه به ترې جوړېږي. وای خدایا، لالا څومره ښکلې کالی دی، دې کې به زموږ مونا څومره ښایسته ښکاري. بس زیتون دوا کوه چې خدای زموږ بچو له د ژوند خوشحالۍ ورکړي. آمین ثم آمین. دا کالی مې ځکه دلته راوړو چې زموږ د کور پته نه لګي. لالا ته بالکل بېغمه شه، دلته به ښه سنبال پراته. ښه ده زیتون، د پټي نه وخته کېږي، زه برنه پټي ته لاړ شم. یه لالا د کالو په خوشحالۍ کې خو رانه چای پخولو میر شو، زه ځم چې چای درله پخې کړمه. وکمکلې دا چای مې پتا کره شوه. په مخه دی ښه. نه نه خورم چې مونا کور ته نه راغلي، زه هم نه خورم د هغې پورې. هلکه نیازیه ولې خفه ناست دی؟ دا در سره څه دي؟ ګوره کنه کاکاجي، مونا خانانو کره کار له ځي او زما سره لوبې نه کوي، زما ورسره کچې ده. ګوره کنه بچې، ترور دې بیماره ده، مونا ځکه خانانو کره کار له ځي. خو ګوره کنه کاکاجي، منصور خان ښه سړی نه دی، ډېر خراب سړی دی او زما نه دی خوښ. اوهو پرېږده دا خبرې، نن به تره وراره یو ځای روټۍ خورو او فرحان به هم د کالج نه راشي. ښه چې ځو کاکاجي، ما هم فرحان نه دی لیدلی. راځه راځه.
څه کې چېرته ځې نور چرته خو د خانانو کره کار لزم ولی ته به نوره نه ځې خانانو کره فرانا ما تا ته یو ځلې ویلي دي چې شکي انسان زما ډېر بدې شي او په ما به بې ځایه شکونه نه کوي هاو نو تا ته به چاشنه باغونه ښودلي ځکه خو د نن زم بدې شم خو یو خبره مې واوره مونه که زما د باور کنډر دی وکړو نو د هر څه بیلات را سر کېږي خو د مینې بیلات چام نه دی سر کړی چام نه دی سر کړی خو د شک د ژوند نه زما داسې بیلات خوښ دي بیا ټیک ده مونا زه نن ګورم چې ته زما شک لرکې او که خپل ضد پالي خو زما هلته تلل زما مجبوري ده او ستا هلته تلل زما د مینې قتل دی ماله دومره ماشومه مه جوړوه ته څه وې چې ته به ماله دومره په اسانه باندې سترګې تورې کې نشاد هسې خبرې له عوامو ورکوه دې خولې له دې برغولې جوړ کا هسې په مونا غریب الزام مه لګوه ها غریبه دې غریبې سره خو به زه نن په میدان خبره سپینم خدا دې خدای یو ځل رابرغه کړي اچھا رښتیا ویلي دي چې ډېره خواري ورسره وکړې خو بنګ به چینار نه کې بیبي جی ستاسو مطلب څه دی اور له راغلې د کور د مېرمن د جوړېدو کوشش مه کوه پوه شوې نشاد تا د یو دو ټکو نوکرې دپاره په ما لاس اوچت کو په ما ته هم خپل حیثیت مه هېروه نشاد چې ته د هغه رور د ګناه سود یې چا چې زما رور وجلی و چې ما ته په زور را په غاړه شوې نو بیا ټیک ته منصوره دا خبره به زه تا سره ډېره زر صفا کړم د زیتون لور نمک حرامي دې وکړه بدل مې در پورې دی فرانا ما تا ته یو ځلې ویلي دي چې شکي انسان زما ډېر بدې شي او په ما به بې ځایه شکونه نه کوي خو د شک د ژوند نه زما داسې بیلات خوښ دي مونا تا خو خپل ضد پوره کو خو اوس په زما پښتو مه ګورې چې زه څه کوم تا زما مینه دومره کمزورې ولې کړه اخر ولې یا بچې تا له د زکات پیسې درکړې نو تا به مونا له جوړه واغستله ترور بیبي دا وګوره کنه چې دا جوړه ښکلې ده دا په خپل لاس مونا له ورکوم ترور بیبي وګوره کنه ډېره ښکلې ده څومره ښایسته ده وګوره مونا دا وګوره ما ته څومره ښکلې جوړه راوړلې ده نه مې دي په کار ستا جامې زه خو ستا نه ډېره تنګه راغلم ورک شه زما د مخې نه ورک شه مونا دا ته څه کې په تا څه شوي دي زما دماغ خراب شوي دي زه لیونی شوې یم بس ترور بیبي نور بس دې کور ته نه راځم بس نه به راځم ترور بیبي نه به راځم لیونیا ته د ړندو په ښار کې آینې خرڅې د ړندو په ښار کې
بیا منصور پتار پرهانیا چې مونا زما نشوه نو دومره په اسانه رانه تا هم خپله نه کړه خان دا ته ولې ډنډ په خټولې دا ته ښه نه کې خان ښه نه کې متې چې څه مې درته وویل هغه وکړه خان فرحان زما دوست دی او که سبا ورته پته ولګېده نو لکه ته دا نه غواړې چې ستا رشته دې وشي او که نه ولې نه غواړم خان ولې نه نو بیا چوپ چاپ د مونا سره ځه نه نه بچې نه نه مه ژاړه مونږ یو که نه ستا کاکاجي شته که نه ته نشته کاکاجي راته مور او پلار ډېر زیات یادېږي اوهو نیازیه ته ولې غم کوې موږ ټول تا سره یو که نه چې هېڅ فکر ونه کوو لالا لالا ویم غرقه شمه غرقه شم لالا وخورې څه چلو شو لږ حوصله وکړه خیر خو دی که نه خیر چېرته دی مونا کور کې نشته بل ته څه وایې زه صحیح ویم بچې او لالا کالی هم ټول ځان سره وړی دی یا الله یا پروردګاره ما خو د تور تهمت د اواز د اورېدو نه مخکې واخلې مخکې واخلې خورې 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 زمانه مردم ستا په بې وسۍ پورې وخاندي خورې ګل یا الله ته مې حیا وساتې ربا ته مې حیا وساتې ولې کاکا دا سره شیخانو د کلي خیرات دی څه چې داسې پیاړه مې واوره رامداده وچې څانګې ګل کول د هغه ذات په قدرت کې دي زه داسې کپری نه یم چې ستا ارمان به د خپلې غاړې هار جوړ کړي رسول ته وګوره چې خپلې لوڼه دومره نیازبینې مه لویوې زه د خدای پاک پر دا پاک کلام باندې قسم اخلم چې زما او د دې در مابین ځای وخت ولوېده هغه هم د خور او د ورور په تنوغ میندو مسلمانېږي او یو دشمن مې نقابونه شو سترګو ته ډېر مه ګورئ غم به ځان ته وګورئ سترګو ته ډېر مه ګورئ غم به ځان ته وګورئ ښکلو سره مینه تش په یو سلام پکار نه ده دا د مینې لار 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 نه ده دا خو زه د هغه سړي عصمت ته سلام کوم چې دی ژوندی پرېښودی او یاره دغه سړی ډېر بې پښتو ښکاري ځوانان خو د تورسرو حیا راولي خو پته نه لګي چې تاسو د کوم ځای پښتانه یئ زما د افریقي وزیر اعظم خوښه ده ته به یې ماله وکړې हर सो द मोहब्बत कर दतावान दे खुद सर पबया
راته ارزان دی دا چې زای په جهان باندې رسوا کړم تا په ما د محبت پورا احسان دی چې هر څنګه وي مونږ دیدنو نه کوو خپل پاکې مینې ملاقاتونه کوو حالا چې هر څنګه وي مونږ دیدنو نه کوو د خپلې پاکې مینې ملاقاتونه کوو په محبت کې نه په سر نه په تاوان یو په محبت کې نه په سر نه په تاوان یو مونږه انټرنیشنل عاشقان یو مونږه انټرنیشنل عاشقان یو इंटरनेशनल आशिकान यू मुंगा इंटरनेशनल आशिकान यू मुंगा इंटरनेशनल आशिकान यू कचरा सरे जटा डगर जम यार खफकार कर जम कचरा सरे जटा डगर जम यार खफकार कर जम छोड़ छोड़ा तो मोहब्बत बुला रवान यू मुंगा इंटरनेशनल आशिकान 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 यू तसनवर का तोर स्तर्ग दे मेरा तिशा शोकनन पातिशा सल्प तसनवर का तोर स्तर्ग दे मेरा तिशा शोकनन पातिशा शोकनन पातिशा शोकनन पातिशा शोकनन पातिशा शोकनन पातिशा तुम्हें ख्यालों के तुम्हें फिक्रों के तुम्हें ख्यालों के दविने पशान जमारा गुनों के कौन गुलांदा मोहब्बत गुलिस्तान यू मुंगा इंटरनेशनल आशिकान 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 यू कचरा सरे जटा डगर जम यार खफकार कर जम कचरा सरे जटा
چوتا خدای دې غر جهانگیر صاحب ریډي ها فرمان صاحب ریډي ما ټیک کو ها جی او ما ته وګورئ فرمان صاحب دا پورا ډرامه نو کبه ټوټي دی را پسې وروړي نه جی پورا ډرامه د اختر ډرامه نه جی نو تعالی خپل د 2000 روپے درکې نیو غانه په ګرانه شو کې هغه تاغیل ورکې وای ته وګورئ دا ټوټي پرې دی اوریجنل ډرامې سازوي چې داخله پورون توړي او ګوري خو هم صحیح کنه دی راځي او داخله سوتي دا جی ملمانه دي اوف یو دا ملمان تاسو لوکه یو طرف ته شيخه اسه زمانه کې کیمرا ریډي کا ملمانه به رحمت اوس ملمانه زحمت توبه خدای راځي جی راځي الګه کیمرامین کیمرا ریډي دا جی ریډي دا اکشن جهانگیر خانم ماغه د دروغ دنیا پرې خوده د همیشه د پاره خو ته بنن ما سره یو وعده کی وعده نه ماخله مونږ ځکه چې وعده ماتيږي وعده ماتې دو سره زله هم ماتېږي دا سوچ دې کړی دی خو په مینه کې زړه جوړېدل څه ګرانه نه ده مونږ د مین په یو مسکا باندې زړه جوړېږي ځکه خو مین ته د مین کمزوري معلومه ده ویل ډن جهانگیر صاحب ویل ډن हुननि बि शूटिंग पैकअप को 12 شو شکر دې ستا په زړه دره هم بوتو شي السلام علیکم جهانگیر صاحب وعلیکم سلام وعلیکم سلام بخیر خیر دې یاره جوړه فرمان صاحب تاسو کو نو تم ځان غر کې نورم دا دې ولاړ دې السلام علیکم وعلیکم سلام یاره جیزه د ملک منصور صاحب نوکر یم مته واو ملک صاحب ما ترنګ کړو خدا غجی نه ده او جی دا مونا ده سکرین بیوټي خوښتا او بچلی سر دا زما ډیر لوی خواهش دی چې زه جهانگیر صاحب سره ایروین راشم جهانگیر خان سره جهانگیر صاحب راشه دې ته خو څه ووایه که نه جی ستاسو نوم جی مونا ها مونا ګوره مونا بیبي دا سفر دومره آسان نه دی څومره چې کتونکو ته ښکاري او بیا ښځې ذات دپاره د ښځې ذات دپاره خو ډېرې خبرې تړلی شوي ښه جهانگیر صاحب تاسو خپل وی ګپ لګوئ او زه کمرې ته ورځم چې شوکت ډېره د کمرې غم وکړي جي ډېره ښه د جمع یو دعا به وکړو شاید ما مدد کا د ترو په مر ډېر خپایم خدای دې هغه وبخي تاسو لري د زړه صبر درکړي خوشاله اوسې خانجي خدای دې وبخه شاید ما مدد کا موقع خو نه ده خو دې خورځې دې خو ونه کړل کم از کم دومره سوچ خو به کړو چې دا کور کلی به څه وي ته ټیک وې خانجي خور مې بختوره وه خدای په خپلو پردو کې ونغوښته د ټول عمر پیغور ته مونږ پرېښودو صحیح دی وې شادنا مدد کا پیغور د جون نه ښه سړی مړ ښه دی ښه ده شادما مدد کا که د څه څیز ضرورت پېښېږي ما ته ډایرکټ وایه خدای دې عزت وکړه جم السلام علیکم وعلیکم السلام دا ولا مونا اکاله مې خرڅ دغه ځای کې ده
تکامل په دې دنیا کې نه ده د ډرامې شوق د جینۍ مکمل لیونې کړې ده جهانګیره دا مین اخر څه شی دی مونا مینا هغه ده کومه چې زما ستا په سترګو کې ده مینا هغه ده کومه چې زما ستا په زړه کې ده نه جهانګیره نه د دې نه علاوه هم راته څه ووایه مونا مینا هر څوک په خپل خپل رنګ کې اخلي که د بورانه تپوس وکړي نو هغه وایي چې ګلونو کې ده که د پتنګ نه تپوس وکړي نو هغه وایي چې په شمع کې ده که د سهار نه تپوس وکړي نو هغه وایي په پرخه کې ده که د ګل نه تپوس وکړي نو هغه وایي په سپرلو کې ده او که د لیکل نه تپوس وکړي نو هغه وایي چې مینه د ځیګر صاحب په قلم کې ده ځکه خو مونا وایي چې شاید محمد کا موقع خو نه ده خو دې خورځې دې خو ونه کړو کم از کم دومره سوچ خو به کړو چې دا کور کلی به څه وي ته ټیک وې خان جي خور مې بختوره وه
خدای په خپلو پردو کې ونغوښته د ټول عمر پیغور دی مونږ پرېښود پیغور د جون نه خو سړی مړ ښه دی مړ 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 دا څه کې فرانه بچې لیونی شوې څه چې خپل ځان وژنې او بابا زه لیونی شوی یم نه دی په کار زما داسې جون چې زه چا سره په اوچتو سترګو جون نشم کولی خودکشي په اسلام کې حرامه ده بزدلي ده د تېښتې لار ده او بچې ته دا سوچ نه کوې چې ستا نه پس به ستا د دې بوډا پلار څه کېږي څه به کېږي مونا خو زما د زړه جهان لوټي لوټو کو بابا هغه بې وفا خو زما د زړه جهان وران کو په دې وران جهان کې ما د ملامتیا ژوند مه کوه بابا مه کوه بچې سر خو مې ټیټ دی ته خو رالملا مه ماتوه که نه مونږ به په خپله روکه پسې ګرځو او دا تپوس به دې کوو چې تا زمونږ د ارمانونو خون ولې کړی دی ولې کړی دی څه به وشي بابا زمونږ تل عزت به واپس راشي را به شي واپس بچې رښتیا چې راشي نو دروغ به په خپله وتښتي راځه راځه ما بچې راځه مطیب داسې ښکاري چې ته زما نه ځې ها مونا ته زما خبره نه وړي زه خو دا یو ورځ نیمه په ایثار په دې شوم چې ته په خپله فیصله سوچ وکړې ګوره مطیب ما ته ډایرکټر دا ویلو چې زه ډرامه شروع کوم او تا به د جهانګیر خان سره هیروین اخلم څومره به خوند کوي چې ته د جهانګیر خان سره هیروین راشم که نه مونا زه د نظم او ته د خیالي پولونه پخوه مونا ما ته د میډیا د دنیا پته ولګېده او دا به ونه ګټې د مینې تاوان به وکړي ښه سوچ به وکړه جهانگیر صاحب د مونا د میډیا سره د عشق ترخه د مینه ده بس دا په څه طریقه سپورټ کې ستاسو ډېره ډېره مننه به ګورئ ملک صاحب زمونږ اکثر پیغلې او زلمي هلکان د دې سکرین په شوق کې د غلطو لارو ښکار شي داسې د هغې مالي نقصان هم وشي او د عزت د خاطره په ځان باندې د واپسۍ د کور لارې هم بندېږي جهانگیر صاحب زه د مونا لپاره پیسه او رسوخ دواړه استعمالوم او چې د دې لیونۍ د ارمان پوره شي ګورئ ملک صاحب زما خو کوشش دی زه به یې وله وکړم خو زه بیا هم دا وایم که مونه سره د واپسۍ لاره وي نو واپسي بهتره ده پلیز جهانگیر صاحب تاسو داسې ولې وایئ دا زه ځکه وایم مونا بیبي چې دلته اکثر خلک شهرت نه مومي او محبتونه بایلي جهانگیر صاحب ته هغه هر څه پرېږده مونا ته داسې هېڅ قسمه مسله نشته ځکه چې د دې په شا ملک منصور ولاړ دی چې څنګه ستاسو خوښه ملک صاحب مونا ما خو چرم تا هزار نو کړی خو نن راته داسې ښکاري چې دا لیونی زړه زما په وس کې نه دی مونا تا خو زما نه ترور مینه هم وتروړله زه خو یو یتیم یې سروم مونا زما مینه هم تا مسلمه کړله مونا تا خو زما مینه هم مظلومه کړله مونا هر مات دې په زړه کې نیمګړی پاتې شه نیمګړی
نیازیه بچی نیازیه ای نیازیه نیازیه مونا تا خود من رشته داسې تس نس کړې خدای دې په زړه کې ارمانونه تس نس کا خدای دې په زړه کې ارمانونه نیمګړې پاتې کا نیمګړې پاتې کا نیازیه بچې ته په پردي جنګ کې څنګه شهید شوې څنګه شهید شوې بچیا السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. راځه مونا کېنه. مونا زه یو ډرامه شروع کوم جهانګیر سره پکې تا هیروین اخلم خو څه مطلب سر؟ ته جوړ زما په خبره خو زه په هغه جینکو کې نه یم پوه شوې هو دا خو د اوس نه په پوزه مچ نه پرېږدي لا وخت د کمې دی خان جی لکه تم میډم جی دا هر څه د ډرامې ډیمانډ دی په دې بد مه ګڼه خو زه تو کم په داسې ډراما چې زما د عزت ډیمانډ کوي جوړې نن بیا منصور بدار زه تا لکه د پولې په بټ کې ورته کړی په بټ کې نن خو به خپله ته نه معلوم هله به دې پرېږدم هله پرېږدې زما لاس پرېږدې زما لاس مزاله سکه دا دې غم تر سټوډیو دروازې دي ماته صبر ما بچکا سمای زتا خلو بچکا ته څه وایې چانه ما ته دا پته نه وه چې د شیشې په دې دنیا کې شکلونه یو شان وي او ملونه بل شان وي زه په خپلو کړو باندې ډېره خپېمانه ما سره دوکه وشوه او منصور ما سره ډېر بد وکړو غلطیه ګناه او یوه داسې ګناه چې هغه اړو ته معاف کوله ده نه ما ډېر زړونه اثر کړي دي زه به د چا نه معافي غواړم د چا نه نه ته یوه ډېره پاکه او معصومه جینۍ الله به خیر کړي خو شوه چې د منصور د توکي نه په وخت خبر شو ما ته وګوره زه تا له څه پیسې درکوم او یو تمانچه درکوم ته به ځان په وخت کلي ته ورسې ښه ودرېږه دا د اختر ډرامه ده چې څومره خواري د نه کېږي پکې وې که جي
ټول عمر هم ټوټې جوړې کړې خو هېڅ هم ته جوړه نه کړه هغه شوکت هم رانه وتښتېده چې دکانداران مې دا ډرامې خوښې کې ویلې دي بس خفه کېږه مه پوره ډرامه جوړه هر څوک به د نالي بس هلته ودرېږه او صرف ایکشن وایه هلکه منیرې ډایلاګ صحیح وایه یعنې اثر دې وا تاسو تیار یې او جی ریډي ایکشن منیریا وای چې د ګیدړ ښکار له ځې نو تابع به د ازمري کې او بیا د داور خان د سلطنت نه دشمن چتول د باز د پنج نه کاونتر ازادول دي لالا ستا د دشمن دپاره صرف زه کافي یم ته دوا کوه دوا خو دشمن ته دا پته نشته که داور خان ودم وي د یوه سترګې ایښی زما په قبر له هغه کاڼی نه دی پروت چې دشمن به یې راوالي او په خپله سینه به یې ومږي کټ دا فرمان صاحب دا کار خو دې پوره شو اوس زما هغه بقایا پیسې راکړه ښه اوهو جهانگیر صاحب در به کم سغل خو نیم پرمان عمر زیما ته کمرې ته ځو زه شوکت له ورکوم تا پسې به پیسې دروړي بیا هوټل ته درلېږم دا پیسې هم در پاتې خو چې د نن نه پس ما ته د ډرامې ونه وې مړه منیریا یو کار وکړه سبا در باندې ډېره ښایسته ډرامه او ډېر زبردست کار در باندې کوم د جهانګیر په ځای تا نم خو یو 1,000 روپۍ راوړه چې دلې وړ جهانگیر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی زما نامه فرحان ده او زه د مونا ها ما سره مونا ستا ذکر کړی ګور اشنا مونا تا سره ډېره مینه کوي خو هغه غریبه د ډرامو دې شوق داسې ړنده کړی ده داسې ړنده کړی چې اعتبار یې کړی دی نو هغه هم په یو دوکهباز په یو فراډي باندې هغه څنګه جی دا چل دی ښه ټیک ده جی ستاسو ډېره مننه خو ما له اوس د کلي تګ پکار دی زه ته ورشم او ما ته وګوره جګر صاحب ته زما ډېر ډېر سلام وایه جی ضرور به وایم او مخه دې ښه مطیب ماما مې په کور کې نشته دی او زموږ کور ته هم تاله لګېدلي چې دا خلک چېرته لاړل مونا څوک چې ستا غوندې کې اولاد لري که نه نو د هغې مور پلار ژوند نشي کولی مطیب ته خدای دپاره ما ته کولو خبره وکړه چې څه خبره ده مونا تا خو زما نه منل که نه نه دې منل څه خبرې چې څه شوي او څه وشو څه شوي دي مطیب ته ما ته حال ولې نه وې نو بیا وره ستا د تلو نه پس ستا مور او نیازي دواړو تورې خورې اغوستې دي څومره بدقسمت یې مونا چې هم د مور د پیو قرضدار او هم د نیازي د مینې ګناهګاره ته به د چا نه معافي غواړې د چا نه مطیب ما ته صرف دومره ووایه چې زما د مور او د نیازي قبرونه چېرته دي د مشر ماما خپو ته دې ښخ دي मामा जी
ماما جی خبردار چې په خپل ناپاکه خوله ماته ماما جی ونه وایې تاسو خو زما خبره واورئ که نه چې یو قدم هم مخکې رانشې تا خپل ناپاک وجود زما مړو له خواله رانوړې درته وایم ماما جی ما تاسو ټوله زار کړي یې خو زه تاسو نه معافي غواړم معافي غواړم څه به وشي ستا په معافۍ باندې ستا د بدنامۍ داغ به ستا په معافۍ باندې زما د لمن نه لاړ شي ستا ملامتیا به زما خور او زما واره واپس راولي جواب راکړه که نه تا څه وایم تا کې لږ حیا وې که نه نو ځان به دې سل ډزه ویشتې وې خو موږ ته به نه مخامخ کېدې نه به مخامخ کېدې ځه ورکه شه پخوا خلکو به خپلې لوڼه ژوندۍ هسې نه ښخولې هم په دې وجه چې زموږ د عزت شمله چېرته د خاورو سره خاورې نه کي ستا په شان اولاد ته نه آدم لور وی او نه هوا ستا وجود د پښتو دپاره کنزل دی کنزل ځکه چې ستا پرده خاوره ده خاوره ته څومره بدبخت یې مونا چې موږ د پالنګ دپاره د ګلونو هرونه جوړول او تا ځان دپاره مارکوندې خوښې کړې زه مونا زما د خور خیرې په رښتیا قبولې شوې چې مرګ دې ستا په بېوسۍ پورې وخاندي خو ماما جی چپ ما ته ماما مه وایه ماما جی زما خبره زه درته وایم یا الله یا پروردګاره دا ما څه وکړل ما خو خپل ارزه په یو دو باندې ویلو مونا ऑटोग्राफ وایا کنه مونا ولې تا خو د خپل شوق جوړې بالکل خالی راوړه سوچ ته کړې دې چې ته خپل یو حساب د کوم ځای نه شروع کړې رانب په ما یقین وکړه چې زه بالکل پاک یم ستا مینه زما په زړه کې لکه د خزانې امانت پرته ده مونا ته به کم تاوان راګرځئ د خپلې مور د پښتو تاوان او که د نیازي د لیونتوب تاوان او که زما د پلار د باور تاوان او که زما د مینې تاوان کم تاوان به راګرځئ مونا کم پرانا ته ماله په خپلو قدمونو کې ځای راکړه وخت به زما غلطۍ په خپله پټې کړي په خپله خو زما غیرت او پښتو ماله دا اجازت نه راکړي
چې زه تا سره د پیغوره قبوله کړم. نو بیا ما په خپلو لاسونو مړه کړه. ما خپل خون در بخلی دی، در بخلی دی. زړه کې مې ډېر غواړي چې سر دې لکه د میمونې د چړې لاندې کړم، خو زه ستا په زړه کې هغه مینه نشم حلالولی کوم چې دې نادان زړه تا سره کړی. مجنون صاحب تاسو خیال و چې ته به زما په مخ نوکارې راکاږې او زه به تا سلامت پرېږدم. د شادي زویا کو په کونجو درېدو قدونه اوچتېدې که نه د ټولو خلکو قدونه به یو شان څه یو شان څه به دېګان وي څه به ګاد دهقان خوله چې وبهیږي نو ستاسو د خانانو خنبې ډکې شي. خان که خان دی نو د دهقان په سر خان دی. پرخانیه زما او ستا جنګ د مونا په مینه ته مې په ژوند مړ کړې او مینه مې در ټسې کړه خو ټسې کړه یو بازار به هم نه چلیږي نه چلیږي. ژوند خو ما سم بایللی خاني به رانه نوره تم نه کې. نن پرشتیا دا هرانا مرحبا لاسونه ستا دا خیالي زمونږ په مرګ به ستا د مینې دوه ټکي زما د زړه اور مړ کي. دا صرف ستا خیال دی او زه دا وصیت کوم چې زما د مقبره هم تا سره شریکه نه شي او په ورځ د محشر به الله ته دا سوال کوم چې زما او ستا حساب کتاب د ټولو نه راسته وکړي.
फरहाना फरहाना पासा बच्चे पासा नतीजे दे रागले तो बस ढेर लोग अफसर जोड़ेगी ओए मैं खल्क में क्यों है ना क्या के करना जब मैं खून लज़म आगे तब मुझे बस का माले दा मुना रिश्ता का ओए कल चितो पपालन के थे अम्बल गली दर तसेरी अच्छी रुपया पैसा देखोगे तो बता सकते Ashtanana, no, Ashtanana, no, Ashtanana.